د کعبې دننه هر سړی ولیدې کلک ایمان په میکده کې معلومیږي د کعبې دننه هر سړی ولیدې کلک ایمان په میکده کې معلومیږي په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی پرنس دی پروت وی چې پښتنې ته ورځم دا ټپه ده خو زما لخوا یې د پیغام په بڼه واخلئ ځکه چې دا ژوند ډېر لنډ تنګ دی رنځورې دي مرګونه دي بیا په دې قاتل دور کې قاتل زمان کې زه په خپل ملګرو تاسو ته وایم چې خلکو له یو بل زاریږئ یوه دنیا فاني د ارماني به پاتې شو یوه سبا مرګی دی ارماني به پاتې شو هغه ورځ د لایق صاحب سره ناست وم خدای دې ژوندی دی تر ډېره تاسو هم ورته امین ووایئ په خپله دغه کې نو هغه راته یوه ټپه رایاده کړه راته ویې ښودله وایي دغه ټپه ډېره پخوانۍ ده او ډېره ښکلې هم ده ای د پښتانه اصیله پاته یوه زما په خوله دې لاس نیو چپه دې کړم یوه زما په خوله دې لاس نیو چپه دې کړم دا نو د یوې ښځې یا د یوې پېغلې د پښتنۍ ښځې د پښتنۍ پېغلې یو هغه مجبوري ښیي چې د پښتانه پت دومره اصیل دی دومره دروند دی چې ډېرې غوښتنې نه شي کولی هغوی د پښتانه اصیله پته زما په خوله دې لاس نیو غلې دې کړم هره ټپه کې ډېر قوي تصویر وي واقعا او ټپه زما تر ډېرو نورو څومره لکه د غزل سبک دی که د سندرې دي یا نورې شیانې دي نه چاربیت دي روایات دي بګتې دي زما د ټپې سبک بیا خوښ دی لکه دا اوس واورئ څومره ښه ده چې ژبه په خوله کې معشوقه ده یوه چې غاښې وځي معشوقه بربنډه شینه یوه چې غاښې وځي معشوقه بربنډه شینه دې ته ورته ده بله جانانه مړ یې که ژوندی ایستا تر کوټې مې تېروي ستا تر کوټې مې لاس تړلې تېروينه که زما خپل جانان سړی وی ننګیال صاحب او حیران صاحب ستړي مه شئ وینم چې راغلي یې ټول ملګري ستړي مه شئ
که زما خپل جانان سړی وې زه به د بل ډولۍ ته ولې ورختمه نصیبه څه کانې دې وکړې مین پوچایم غیگا چاته ورکوم هیله ده چې دا څه مو دغه بدل شوی وي طبیعت هم جوړ شوی وي موسیقي نو یو حالت لري چې چېرته موسیقي وي یا خو چې خیر پاس لګي دا ادب دی دا خو دی